ولسمشر غني عربستان کې له چا سره وکتل او څه یې وکړل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني په 2 ورځني رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی. هغه سعودي ته له رسېدو سره له تود هرکلي سره مخ شو. هغه شنبه مازدیګر جدې کې ښکته شو. د جدې په ملک عبدالعزیز نړیوال هوایي ډګر کې د جدې امیر مشال بن مجید ولسمشر غني ته هرکلی ووایه. وروسته ولسمشر غني او ورسره پلاوي تیر ماښام د عمرې حج مراسم ترسره کړل او په افغانستان کې د سولې او ملي یووالي لپاره دعا وکړه. وروسته بیا نن سهار جمهور رئیس غني په جده ښار کې د اسلامي پراختیا بانک رئیس ډاکټر بدرالحجار سره وکتل. په دغه کتنه کې د افغانستان د اقتصادي ودې، پانګونې، اوږدمهاله پورونو او نورو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې. د اسلامي پراختیا بانک رئیس د اقتصادي ودو او همکاریو په برخه کې د جمهور رئیس غني برنامې او کړنې وستایلې. همدارنګه د جمهور رئیس غني په حضور کې د اسلامي پراختیا بانک رئیس ډاکټر بدرالحجار او د مالیې وزارت سرپرست ډاکټر محمد همایون قیومي په افغانستان کې 100 بستریز روغتون او 4 کلینیکونو جوړولو موافقه لاسلیک کړه. له هغه وروسته محمد اشرف غني په جده ښار کې د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر ډاکټر یوسف بن احمد العاصمین سره وکتل. په دغه کتنه کې د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې، د سولې په مذاکراتو، د شفافو ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کېدو او په افغانستان کې د اسلامي پوهنتون د جوړېدو په هکله بحث او خبرې وکړې. ډاکټر یوسف بن احمد د افغانستان خلکو او ولسمشر غني ته د واده په مراسمو د برید له امله تسلیت وویل او له طالبانو یې وغوښتل چې له دغه ډول تاوتریخوالي باید لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. نوموړي همدارنګه د سولې بین الافغاني مذاکراتو او ولسمشریزو ټاکنو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل چې دوی د سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. هغه ژمنه وکړه چې د ولسمشریزو ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره په افغانستان ته څارونکي واستوي. دغه راز ولسمشر غني د سعودي عربستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله یکسبي سره وکتل. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې، د برېښنا د تولید او کانونو د راویستلو په برخه کې خبرې وشوې. جمهور رئیس غني وویل افغانستان د اسیا د 4 لارې په توګه اقتصادي همکاریو په برخه کې ارزښت لري او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او همکاري مهمه ده. د سعودي وزیر وویل د سعودي پاچا او شاهزاده ولیعهد ورته د افغانستان سره د سوداګرۍ، صادراتو، پانګونې او نورو برخو کې د همکارۍ لارښوونه کړې. له هغه وروسته محمد اشرف غني د الحرمین شریفین خادم ملک سلمان بن عبدالعزیز له لوري د جمهور رئیس غني او ورسره د لوړپوړي پلاوي په ویاړ برابره شوې مېلمستیا کې چې د سعودي عربستان لوړپوړو مقاماتو هم پکې حضور درلود ګډون وکړ. ملک سلمان بن عبدالعزیز ولسمشر ته تود هرکلی ووایه او ویل ستاسو په حضور خوښ یم. ستاسو سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا ښه والي ښه اغېز ولري. هغه اشرف غني او ټولو افغانانو ته د خپلواکۍ د 30مې کلیزې له کبله مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه چې د افغانانو سره هر راز همکاریو ته چمتو دي. هغه په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې مهمې وبللې. د ملک سلمان بن عبدالعزیز په وینا دا ټاکنې به تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.